از سر دیوال بالا شدن. سر دیوال بالا شدن که باز که بر آمدیم. خانم اومد گفت تمیم زنگ زده که من مریض هستم، گردیم درد میکنه. دبایکا داد به ما که شما بگیرین اینجا انتقال بده. ترکیه زندگی میکردیم. هیچ اصلا اینجا که آمدم خو کاتازی مرا کمو یک شو خواست. کړکۍ له لارې نه نیوتلي ول، چاقوګان او توپانچه هم ورسره وه. نو ماشومان یې برمته کړي ول او زنانه ورته اخترونه ورکول. امکانش باشه به ما زیر رفتیم طرف خانه شد. طلا، پیسې، هم افغانۍ او هم امریکایي ډالر وړل شوي ول. دا د غلو هغه باند دی چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو کلي کې د شپې لخوا له یوه کور څخه سلګونه زره افغانۍ او د پام وړ اندازه طلا غلا کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت د جرمونو په وړاندې د کشف او مبارزې لوی ریاست اړوند د اپراتیفي تخنیک ریاست دغه د غلو باند له غلا شوو پیسو او طلا سره یو ځای نیولي دي. دا چې یاد پلان څنګه د دغه غلو له لوري ترتیب شوی او د شپې څه مهال یاد کور ته ورغلي وه، به دې تړاو یو تن چې په غلا تورن دی داسې وایي. نفر که است از مامای مرا بچه کاکایش میشه دیگه. در بعض موارد که من کمکای مالی هم کرده بود دیگه. باز این بچه کاکای که بود این مرا گفت ویش کار است که تو کمکا کرده. گفتی می دفتر یوین کار میکنه دیگه. بازارمو تو گفت ولی این رقم پیسه دار است. ولی دیگه خواست دیگه. باز گفت ولی بریم این رقم پیسه مایسا دیگه ایشه بگیریم. باز من جاتر وقتا دیگه ایره من میگفتم روز صبح میفتم باش که یک گپ دیگه از دارم بر آمده بود. باز این بچه کاکای تمیم نام داره. بازی دیگه روز چی شد؟ گفت میریم. گفتم خب بازی تمیم بود و یک سربورهش هست چیز نام داره ناصر و یک نصار و یک اندیوالش هست خوجلی نام داره دیگه. اینمی ها بودن و یک سربوره دیگه شما بود تو در موتر بود. باز این موتر خود آورد. این موتر هم دیگه یک چند وقت پیش که مامایم چیز کرده بود، مارچه کرده بود. باز این موتر رفتیم یا رفتم داخل تقریبا 3.5 چیزی کم 4 بود دیگه. باز موتر دو بغل سرک استاده کردیم. ما او طرف بودم کتی موترسیکل. باز یا رفتن داخل خانه. باز که رفتن دیگه نیم ساعت بوری وقت تیر کردن دیگه آمدن. همداراز دا چې یاد غله څنګه یاد کور ته ننوتلي وو او وروسته یې حتی په خپل منځ کې هم غلا کړې چې طلا او پیسې پټې کړې وې. رفیع نومی کس چې په غلا تورن دی په دې اړه داسې څرګندونې کوي. از سر دیوال بالا شدن. سر دیوال بالا شدن که باز که بر آمدیم. باز همین تمیم کتی خسوربوره خود در موتر شیشتن او طرف رفتن. سر از قیمت گفته. بازی خوجلی طرف آمد پیش یک تانک تیر است. باز در موترسیکل بودم ما. باز مایزی آمدیم در موترسیکل خانه. بازی 3 ساعت بعد آمدن. 3 ساعت بعد آمدن. باز وقت تام آمدن. باز می خوجلی مرا گفت میگه وقت رفتن اینا کل چیزا رو میبرن کتی خود بیا تا وقت مای تو همی یک ذره حق خود کوه اوجه میگیرن ما بگیریم. باز ما هم یک 3 تا چوری و یک لاکت دیگه از اضافه گرفتیم از یا کرده. بازی ها که آمدن بازدگاهش چیز کردیم تقسیم کردیم دیگه. روشنی شد. باز یا رفتن دیگه خانه. یو بل کس چې په دغه باند کې شریک دی دا بیانوي چې غلا یې څنګه له خپلو ملګرو سره ترسره کړې او څه ډول ونیول شو. د یادې قضیې کیسه داسې کوي. پلان ما در خانه بودم قضایی کرده بعدم زنگ آمد
زنگ آمد دیدیم که طبیب است. من موبایلش اوکی نکردم. خانم آمد گفت طبیب زنگ زده که من مریض هستم، گردیم درد میکنه. یک دفعه موبایلش اوکی که چی میگه. بعد زنگ زدم گفت گردیم درد میکنه، در شفاخانه عادی هستم، بخی بیا یگان دوا موا کار میشه. ما هم خیستم بیادر موترسکل شیشتم رفتم. اونجا رفتم که دیدم سعی کردم تمیم شانه به خیالم رفی خواسته بود. رفی است نمیفهم کی است نامش، آدم چاقک. یه رو خواسته بودن یا کلشان در موتر ششته بود. من گفتم او بچه، گفتم چی میگی؟ گفتم تو خود جور تیار هستی؟ شفاخانه خو نبودی؟ من گفتک بیا بشی میریم یک جای کار داریم. من برد یک دونه کار داد، گفت در دستت باشه. باز در خانه کتم قل داده، گفتم برو سیس. رفتم کتش واقعیت. ما که رفتیم کل ما داخل شدیم بیادر. من رفتم همونجا استاد بودم، گفتم بانک کس نبیه از دالیس، کس نبیه. اونجا به خیالم یک سیاست بود، 2 تا بچه ها بود، یک مردکه. من اونجا استاد بودم در دالیس. تمیم شان کت خوجه یا خیستن رفتن خانه دیگه. به خیالم اتاقشان بسته بود، قلف بوده دیگه. بیادر همون چیزی که بود نبود گرفتن. بیادر من گفت بخی بریم خانه. باز بعد آمدیم از خانه، بعد آمدیم خو یا خوجه کت رفیسته به خیالم نامش، غلط نکنم نامش رفیسته. یا بیادر در موترسکل حرکت کردن رفتن خانه خود رفی رفتن. ما تمیم حرکت کردیم از پشتش آمدیم خانه رفی شون. رفتیم اونجا شیشتیم که بیادر نفر گفتک بایک بکش. بایک کشیدن چند دونه چوری بوده. امیار بیادر گفت تقسیم میکنیم. یک $1500 بود. چوری ها را در روی زمین ماندن. چند تقسیم کردن؟ 4 تقسیم. گفته که اینی 3 تایش از تو که $200، این دیگهش خودشان گرفت دیگه. باز ما هم تو بعد آمدیم گفت بدین برای از خانه. گفتم برو سیستم تو بعد آمدم. من در خانه بودم ششته بودم بیادر. دروازه ما تق تق شد. خسربوری ما آمد گفت بیا کار داره. پدرم بر آمدم، نیروی امنیتی بود، سلام علیکی کردم شیشتم که گپ بدیم. د دې باندې یو بل غړی وایي چې د شپې شاوخوا 3 بجې له وسلو او چاقوګانو سره د غلا په نیت یاد کور ته ورغلل او له کوره طلا او نقدي پیسې یوړې. رفیع به ما زنگ زد، گفت بیا خانه ما. رفتیم خانهشان. ساعت 11-12 شب بود. همین پلان و همه چیز آماده کرده بود. باز رفتیم ساعت 2:30-3 بجه خانه نفر. 1 میل سلا بود و چاقو بود 2 دانه. خوجه رفتیم از اینجا همه چیز برزا معلوم بود و گرفتیم. باز بر آمدیم. ما در موتر و 2 نفر در موترسکل طرف خانه هم رفتن. ما زیر رفتیم طرف خانه شان. اونجا که رفتن کل چیز در بایک بود. باز خانه شان رفتن، خانه رفیشان. 3 دانه چوری به من رسید، 4 دانه. 3 دانه به بچه دیگه محمد سنیل، 3 دانه به بچه دیگه. و ما $400 به من رسید. $400 ما $300 گرفتم برای زود دادم که 3 دانه چوریش ما گرفتم. $100 پیش ما کته 7 دانه چوری پیش ما بود که اونو ما تسلیم کردیم. نیول شوي کسان په خپلو جرمونو اعتراف کوي او زیاتوي چې د خپلو کړنو له امله پښیمانه دي. خوجه علی هستم، اسلام خوجه، ولد اسلام خوجه، ولایت بدخشان. محمد رفیع بالا یکی از قومی های خود پلان جور کرده بودن دیگه. من محمد رفیع رو نمیشناختم، من تمیم رو میشناختم. تمیم هم همراه رفیع یا همراهشان دزد داشت دیگه. باز بعد از اون ما را پشت ما آمدن، در پیش خانه ما بودم، برک زد موتر خودم مرا دید دیگه. باز بعد از اون مرا گفت که این تو یک گپ است، تو بیا کت ما برو. گفتم چی گپ است؟ گفت باز بیا میفهمی. با ما را برد همراه خود، گفت در یک جایی گفت این تو یک گپ است، گفت ما کل چیزای را داریم، فهمی تو فقط کن ما بیا دیگه. مرا همون تو
وادار به ای کرد که من کتش برم تمیم نام. دیگه بعد از او بالای محمد رفیع نام که بالای قومی های خود را جور کرده بود که تمیم ما و خسرو بریش گرفته باز برد کرد خود. دیگه بعد از او فهمیدید خانه و نفر ما را برد، دیگه به ما یک عدد چاقو داد و دیگه بعد از او باید رفتن فهمیدید دیگه چیزا را گرفت، طلا و پیسه ها را تمیم گرفت در امرای چیزا در بایکا داد به ما که شما بگیرین این انتقال بدین. به ما یک ذره طلا را داد، دیگر را داد که این را ببر در خانه بان، دیگه $500 داد مرا، دیگه بس دیگه کل چیزا پیش خودش بود. دیگه به ما یک ذره طلا را داد که ببر این را در خانه بان، که یک ذره $500 داد که یگان چیز خرچی مرچی کو. د کورنۍ چارو وزارت د جرمونو په وړاندې د کشف او مبارزې لوی ریاست اړوند د اپراتیفي تخنیک ریاست وایي یادغله د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په سیمه کې غلا کړې وه او وروسته له سیمې تښتېدلې وه چې د افغان ځواکونو په یو لړچانیزو عملیاتو کې ونیول شول. والا دیگه ما اشتباه کردیم، دیگه ما میخوایم که خداوند سر ما رحم خدا کنه، دیگه هیچ اشتباه رو در زندگی نمیکنیم انشاءالله. و از زیام خواهش میکنیم که یک دفعه اشتباه کردیم ما اگر امکانش باشه ببخشن. ما خو از پروردگار توبه خواستیم، توبه کردیم و پیش پروردگار معلوم است دیگه، خود خدای پاک میفهمه. ما اصلا نتیجه نکدام بودم، ما ترکیه زندگی میکردیم، هیچ اصلا اینجا که آمدم خود کتازی مرا کمو یک شو خواست ایره خود از زندگی پشیمان هستم. خود مادرم کلگی میفهمه که ما چقدر خوبه، چی رقم مردم هستیم و اونا هم میفهمن. حال شده، حال خداوند ببخشه دیگه، اصلا دیگه جای زندگی میکنی بیخی تیر ما را زمین قوم خیش و از همه چیز. این مردم هایی که بعد اصلا هیچ اصلا توبه یگان رفت آمد داشتیم، یگان رنگ منگشان که میشد ما رو میگفتن، یگان دیگه کارهایشان میبود ما رو میگفتن باز ما میکردم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سید فرید د شاغا زوی د غوښتنلیک په اساس د یاد شخص کور ته مسله غله تقریبا 15 نفره په 28 د شپږم د 1440 نیټه د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو کلي ته په 3:30 تقریبا 4 بجې د سهار ورغلي ول. یاد شخص په 29 نیټه باندې عارض او د سلسله مراتب وروسته د جرمونو په وړاندې د کشف او مبارزې لوی ریاست دغه غوښتنلیک موږ ته د اپراتیفي تخنیک انټک ریاست ته راجع کړله او لله الحمد د تخنیکي او اپراتیفي انټک ریاست منصوبینو په چټکتیا کار سره عاجل اقدام وسه او په یاده موضوع کې 4 نفره دغه بانډ چې دغه یاد غلا تر سره کړې وه دا ونیول شول. د یاد کور څخه په ډېر مقدار باندې طلا، پیسې، هم افغانۍ او هم امریکایي ډالر وړل شوي ول او متاسفانه چې دوی کله هغه کور ته اوښتي ول چې خپله صرف یو عارض پکې موجود و، یو مردانه او نورې زنانه او واړه ماشومان و چې دوی هلته د کړکۍ له لارې ننوتلي ول، چاقوګان او توپانچه هم ورسره وه. نو ماشومان یې برمته کړي ول او زنانو ته یې اخطارونه ورکول او دغه کوم مردانه چې په دې کور کې په دې شپه پاتې و دی متاسفانه معیوبه ده. نو د دې خپل دغه فرصت نه په استفادې سره یې غلاوې کړي دي، مکمل دغه اجناس یې وړي دي، بعد دغه نه وروسته د ساحې نه وتلي دي. دغه ریاست زیاتوي چې نیول شوي کسانو په خپل جرمونو هم اعتراف کړی دی. په یاده موضوع کې د بګرامۍ قومندانۍ د همکارۍ او همغږۍ نه هم منندوی یو، ځکه دوی هم پکې ډېره زیاته ستړیاوې او باسلې منصوبینه وې چې لله الحمد نتیجې ته ورسېدلو چې یاد بانډ سره د مسروقه اجناسو سره ونیول شي. د اپراتیفي تخنیک ریاست زیاتوي دغو غلو له یاد کور څخه ځینې مهم اسناد او پاسپورټونه هم وړي وه چې وروسته یې سوځولي وه.